درې میاشتې کېږي دا کار شروع ده. دا درې میاشتې کې یعنې کم ته کمه 250-300 مزدوران کې کار کوي او خوشحاله دي او کې لګیا دي. په غونډه افغانستان کې کارونه شروع دي، کم مضبوطه کارونه شروع دي چې کم کار ځای کې کار شروع شوی ده هغه کلی او باده خلک خوشحاله دي. دلته به مریضان به وه، بوډاګان به ضعیفه به وه، جومات ته به څوک نسته تللی، د خټ و نسته، تکلیف ډېر وه، نو خلک ډېر په عذاب وه. په 21مه ناحیه کې دویم ګذر کې پروژه ده چې فعلا کاکتوزي جوړوي. مخکې خلکو ته ډېرې ستونزې وې، مشکلاتو کې وه او خټې وې، ګردونه وه، خاورې وې. اوس معلومداره ده چې سړک پوخ شو، راحت کې به د سیمې خلک ډېر خوشحاله دي د دې پروژو نه، ځکه چې هم ورته ساحه پخېږي، هم وطن آبادېږي، هم هغوی ته د کار زمینه مساعدېږي. فعلا په دغه پروژه کې تقریبا پر 90 نفرو په کار بوخت. فعلا خو د یونف موسسې همدغه یوه کوڅه پلان ده، خو انشاءالله چې آینده کې خدای وکړي چې نور هم دا پلانونه وړاندې لاړ شي او نورې کوڅې پاتې شي. خوشحاله دا سړک جوړیږي، دا ټول کلیوال خوشحاله دي وروره جانه، او دا یو ښه کار ده، موږ د خیر کار ده او د موږ په ګټه ده. ټول وطن کې ټول کارونه باندې په ټولو خوشحالېږو. د ټولو مننه، له مشرانو مننه، له حوزې مننه، له ښاروالۍ مننه، ټول نه مننه کوو چې موږ سړک جوړېږي. دا یوه ګټه د خلکو لپاره اسانتیا ده. مخکې دلته دا لارې خامه وې، خټې ورچې دي، کوڅې هم خرابې دي، چې دا موږ ته جوړې کړي وروره جانه. مننه ترې کوو، خوشحالي کوو او ښه ارزو چې دا کارونه کېږي.